له راستنو شوو کورنیو سره د مرستو د ویشلو په لړ کې یو ځل بیا 1200 کورنیو ته نغدي او د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د کابل ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې 1200 هغه اړمنې کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان هیواد څخه راستانه شوي دي، هرې کورنۍ ته 250 کیلو غنم او 15,000 افغانۍ نغدي مرستې ورکړل شوې. مسؤلین وویل هغه افغانان چې له ګاونډیو هیوادونو په جبري توګه راایستل شوي دي، دوی به هر ډول ملاتړ او لاسنیوی وکړي. د راستنېدونکو درنو هیوادوالو عزت زموږ عزت دی، د هغوی ملاتړ زموږ ملي او ایمانی مسؤلیت دی. راځئ چې په ګډه د خپلو مهاجرینو ورونو او خویندو خدمت ته اوږه ورکړو. کمک‌های از طرف امیرالمؤمنین حفظه الله شیخ صاحب برای مهاجرینی که تازه به وطن برگشته‌اند برای هر فرد به مقدار 5000 افغانی و 200 کیلو گندم در نظر گرفته شده است. خوشبختانه امروز به ولایت کابل 1200 حامل با مهاجرین بازگشته عاجز شرایط 5 بوری گندم 50 کیلویی و 5000 افغانی خود و بودجه امارت اسلامی افغانستان گندم خود و ذخیره شده وزارت زراعت امارت اسلامی افغانستان برایشان توزیع صورت میگیرد. الله تبارک و تعالی دی امارت ته مشرانو ته نور هم توفیق ورکړي چې د مهاجرینو سره د خپل ولس سره ډیر کومکونه او مرستې وکړي. دا یادونې وړ ده چې تر دې مهاله بېلابېلو حکومتي ادارو او یو شمېر خیریه بنسټونو راستنو شوو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. دغه مرستې هم د کرنې وزارت د ذخیره شوو غنمو څخه اړمنو کورنیو ته ورکړل شوې او همدارنګه نغدي مرستې د مالیې وزارت د مساعدتي بودیجې څخه په یادو کورنیو وویشل شوې.